آخری ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت معاذ صاحب دی. حضرت معاذ صاحب ورته یا رسول الله کوم عمل بهتر دی، کوم عمل فضیلت ډېر لري؟ رحمت للعالمین ورته فرمایي هغه عمل بهتر دی چې مرګ په داسې وخت کې تا ته راسي چې ستا ژبه لنده وي په ذکر الله باندې، ستا تعلق و محبت د رب العالمین طرف ته ډېر وي، شوق دې د الله طرف ته ډېر وي، شوق دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت خواته او د هغه درود خواته د هغه د مینې خواته ډېر. مولانا محمد زکریا کندلوي رحمه الله فرمایي وایي دا ژبه چې د رب العالمین په ذکر باندې لنده وي وایي دا دوه اقسام لري. یو قسم هغه دی چې یو سړی همیشه الله الله یا سبحان الله سبحان الله وایي، ډېر ډېر وایي، دا کثرت ته ذکر کوي، دا هم ژبه لنده په ذکر الله ده. خو یو قسم دی مبارک فرمایي مولانا محمد زکریا کندلوي رحمه الله چې وایي زموږ پکې تجربه ده د مشایخو او د بزرګانو سره، هغه دا ده چې لس واره په محبت او په عشق باندې ویل چې الله وایي دا ډېر لذت او شوق او خوند لري او دا هم په رتب کې راځي. هغه ژبه ده چې د ذکر الله باندې لنده ده، ځکه محبت باندې یو وار ویل چې الله تر هغه نور تر زر واره دا یو وار بهتر ده چې د رب العالمین خواته دې فکر ور واوړي، توجه دې واوړي او د زړه د اخلاص یو وار ووایه چې الله دا ډېر افضل دی. مولانا محمد زکریا صاحب وایي ځکه تاسو د مشایخو او د اولیاو په خانقاو په مجلس کې چې ناست یاست، کله کله چې دا ولی الله خالص دا ذکر کوي چې الله هلته یو قسم لذت او خوند سړی محسوسوي. هغه ولی الله خو خپله په ذکر په خوند پوه دی، نه د دې ولی الله سره چې کوم خلک په دې مجلس کې ناست دي هغه هم د دې ولی الله ته د یو وار الله څخه خوند واخلي، یو قسم لذت حاصل کړي، یا په ژبه کې یا په زړه کې. بیا دا فرمایي چې ډېر کراته په مشایخو بزرګانو زما په مخ کې وایي مولانا محمد زکریا صاحب وایي مبارک چې زما په مخ کې به بزرګانو دا وویل چې الله زما به وایي ډېر وخت داسې و چې دا خولې به مې اضافه وبه وکړې د ډېره شوق او خونده سره د الله پر نامه به مې دومره خوند واخیستی، ځکه اولیا خو د الله په محبت خبر دي، اولیاو ته خو د الله د محبت او د عشق انداز معلوم دی، نو تا خو سادهګانې ورته ناست هغه د هغه ځای څخه راځي او د زړه د کومې او د زړه د اخلاص او پر ټولو لطایفو باندې د الله لفظ ووایي بیا نو خوند او لذت هم ډېر. مولانا محمد زکریا صاحب فرمایي ډېر وخت دغه خوند دا عشق دا په ذکر جهري کې پیدا کېږي چې سړی په زوره دا وایي چې الله دغه خوند او دا لذت د مشایخو د مجلس څخه پیدا کېږي. مقصد مې دا دی چې کله ذکر غواړي چې د زړه د کومې وکړي، دا د زړه د کومې لږ ذکر او چې د زړه د اخلاص نه وي، په محبت نه وي، په شوق او ذوق باندې نه وي، لس لکه واره ذکر دغه لس واره باندې ډېر چې په محبت او په شوق او په مینه باندې او په حضور باندې او په هغه کردار باندې وي چې تصور کې دا ووایي زما په اډو او مغزو باندې رب کائنات خبر دی. مقصد مې دا چې کله تاسو ذکر کوئ تصور دا وکړئ پروردګاره ته زما رب یې، زه دې بنده یم، ته زما حقیقي بادار یې او زه یو عاجزه ګناهکاره بنده یم او زه ستا د محبت او ستا د مینې شوق لرم. نو په محبت او شوق باندې چې کله لفظ د الله را شروع کوئ تاسو تجربه وکړئ، په مسجد کې په کور کې د ځان سره خالص یوازې کښېنه او دغه عرض رب العالمین ته وکړئ پروردګاره زما په نظر باندې ستا په بندګانو کې تر ما بل ګناهکاره نشته، او بیا درې واره دا ووایه چې الله. د دې درې واره خوند به په لس لکه واره کې نه کې پیدا چې په محبت او شوق باندې د رب العالمین خواته توجه شو.